که تاسې ډېر وخت راهیسې پرلپسې ټوخیږئ، ټوخی ختمیږي نه او ورځ تر بلې زیاتیږي، سینه مو درد کوي، سهار او ماښام ټوخی ډېر کیږي، د شپې د خوب پر وخت بدن خولې کوي، وزن مو ورځ تر بلې کمیږي او د بدن ستړیا کمزوري او تبه نه پرېږي، نو دا ټولې نښې د دې خبرې امکان زیاتوي چې کیدای شي تاسې د ټي بي له ناروغۍ سره مخ یاست. ټي بي یوه داسې ناروغي ده چې په چټکۍ سره بدن کمزوری کوي. که پاملرنه ورته ونه شي نو د سږو سینې او ټول بدن قوت ختموي. نو بې پروایي مه کوئ. که تاسې د قدرتي او هربل علاج په لټه کې یاست نو د حکیم محمد امین سره ضرور رابطه وکړئ. هغه په هربل علاج کې ډېر تجربه لري او داسې نسخې درکوي چې د ټوخي بلغم، سینې د جګ ساه لنډۍ او د بدن کمزورۍ لپاره ډېر ګټور تمامېږي. اوس راځئ د کورنیو اسانه او ګټورو طریقو خبره موکو. کلونجي تیل هره ورځ یو چمچ د نیمګرمو اوبو سره استعمال کړئ. دا د سږو لارې نرموي او پخوانۍ ټوخې کموي. زیتون تیل سهار له ناشتې مخکې یو چمچ استعمال کړئ. بدن ته قوت ورکوي او سینه خلاصوي. شات د ورځې 2 ځله استعمال کړئ. شات د ټوخي، ګلې خراش او سینې دروندوالی کموي او د بدن د دفاع قوت زیاتوي. اوږه لکسن هره ورځ دانې د نیمګرمو اوبو سره وخورئ. دا د زړو ټوخیو او سینې سختۍ لپاره ډېر ګټور علاج دی. سینه ګرمه ساتل د سینې په برخه ګرمه ټوټه یا نرم تاوده کپړه ایښودل چکه کموي او ساه ښه کوي. احتیاط: سګرټ او هر ډول لوګی پرېږدئ. سړه هوا نه ځان وساتئ. ایښې او ګاز لرونکي شیان مه استعمالوئ او که نښې سختې وي د ډاکټر مشوره ضرور وکړئ. کلونجي تیل، زیتون تیل او خالص شات د قیومي دواخانو نه په اسانۍ سره ترلاسه کېدلی شي او تاسې کور کښې ناست د ټول پاکستان نه غوښتی شئ.